السلام علیکم. د امین میډیکل ټیوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم چې د یو نوې ناروغۍ په هکله تاسو سره معلومات شریک کړم. زموږ د نن ورځې موضوع ده د معدې د میکروب یعنې اچ پیلوري نښې، تشخیص او درملنه. نو هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دا یو میکروب دی چې د هیلیکوبیکټر پیلوري په نامه سره یادېږي چې مخفف نوم یې اچ پی دی. دا میکروب د معدې په داخلي طبقه کې یعنی د موکوزوا په طبقه کې ځای پر ځای کیږي او چې یو وار یې ځای ونیو بیا یې د دې طبقې څخه پاکول مشکل دی. دا میکروب چې کله وجود ته داخل شي په اول وختونو کې نښې نښانې نه ورکوي، خو څه وخت وروسته په معده کې د التهاب سبب ګرځي. د میاشتو په تیریدو سره التهاب په زخم بدلیږي او دا زخم چې نور ډیر وخت پر تیر سي او چاره یې ونه شي، کلونه وروسته په کینسر یا په سرطان باندې د بدلیدو احتمال زیات دی. دا میکروب چې کله وجود ته داخل شي په اول وختونو کې په اکثره انسانانو کې داسې خاص نښې او نښانې نه ورکوي، خو د وخت په تیریدو لاندې مشکلاتو سبب ګرځي. نښې او مشکلات یې د اچ پیلوري د معدې د بې هضمۍ سبب ګرځي یعنی ډسپیپسیا انډایجیشن. بل د معدې د التهاب یعنی ګیسټرایټس سبب ګرځي په خاص ډول د معدې د انتروم په برخه کې. دریم په ماشومانو کې تر ټولو د معدې د زخم یعنی یولسر د سببو څخه اول درجه سبب شمیرل کیږي. څلورم په خلکو کې د درد تر دواګانو انساید وروسته دوهم درجه کې د معدې د زخم سبب ګرځي. پنځم د معدې د سرطان سبب هم ګرځي یعنی مطلب د کینسر سبب ګرځي. شپږم خولې ته د ترخو اوبو راوستو سبب ګرځي ګیسټرو اسوفیجیل ریفلیکس. اووم د معدې او کولمو ته په خالي کېدو کې مشکل پیدا کوي یعنی ګیسټروپیریسس. دا میکروب د نړۍ په سطحه تقریبا نیمایي نفوس د دې میکروب سره مخ دی. په پرمختللو هیوادو کې 40% ښودل شوي او په پسپاته هیوادونو کې تقریبا 90 تر 50% پورې ښودل شوی. په روزانه ژوند کې ډیر میکروبونه شته چې د خولې د لارې او د غذا سره یو ځای معدې ته داخل کیږي، خو د معدې د تیزابو او تیزابي محیط په واسطه د منځه ځي. میکروبونه د معدې د تیزابو څخه داخل نس خواته نشي تیریدای وژني. اما ذکر شوی د معدې میکروب یعنی هیلیکوبیکټر پیلوري یعنی اچ پیلوري د معدې د تیزابو څخه د بچ کېدو په خاطر د خپل ځان څخه د یو راز انزیم یا تیزاب یوریس لري چې د هغه په واسطه په معدې کې یوریا په امونیا غاز او بایکاربونات تبدیل کوي. ذکر شوی تعامل په معده کې القلي محیط منځته راوړي. د باکتریې یعنی میکروب لپاره خوونکی محیط دی، اسانه فعالیت پکې کولی شي. د معدې میکروب یا باکتریا په تیزابي محیط کې په ښکته اچ پیلوري یعنی لو اچ پیلوري ژوند نشي کولی، د منځه ځي. دا میکروب اکثره وخت د معدې په اخرنۍ برخه کې او د غټو کولمو د سر په برخه کې زخم جوړوي، ځکه د دې برخو محیط نسبت نور برخو ته زیات القلي محیط دی. د میکروب لپاره مساعد محیط دی، تیزابي خاصیت یې کم دی او نورو برخو ته. هغه انسانان چې د ډیر وخت لپاره د معدې څخه شکایت څخه ځورېږي باید د دې میکروب یا اچ پیلوري معاینات وکړي. ډیر د دې احتمال شته چې اچ پی یې مثبت وي یعنی اچ پیلوري پازیټیو وي، خو د دې میکروب د مخنیوي لارې چارې او دواګانې هم شته. اوس راځو د میکروب یا د اچ پیلوري سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته څنګه انتقالیږي له یو انسان نه بل انسان ته. دا میکروب د انسان څخه بل انسان ته د خولې د لارې څخه په اسانۍ سره انتقال کېدای شي او همدارنګه د چټلو شیانو د لارې د انسان مختلف معدې ته انتقالیږي. یعنی مطلب دا میکروب چې دا له انسان څخه بل انسان ته له خولې له لارې څخه انتقالیدای شي.
دا لومړی هغه ده. بل هغه خلک چې دا میکروب ولري د خپل خوراک لپاره استعمال شوی لوښی باید د بل سره شریک نه کړي. استعمال شوی لوښی اول باید ښه پاک او پرېمینځل شي، وروسته استعمال شي. بل همدارنګه هغه میرمنې، نیاګانې او نیکهګان چې په دې میکروب اخته وي خپلو کوچني ماشومانو او لمسیانو ته باید یو شی په خپله خوله میده او بیا ماشومانو ته ور نه کړي، ځکه د دې له لارې د میکروب انتقال هم اسانه امکان لري. کوم چې دا غټ خلک، پاخه عمر خلک ماشومانو ته په خوله باندې شیان میده کوي، د هغې نه وروسته ورکوي. هغه که چیرې دا خلک یې نیولي وي نو ماشومانو ته هم سرایت کوي. اکثره وخت بعضې خلک داسې عادت لري چې ډوډۍ یا بل غذا په خوله کې میده کوي بیا یې ماشومانو ته ورکوي، چې دا یې د انتقال ډېره غټه خطره ده. غټه خطرې لاره یې همدا ده. اوس راځو تشخیص ته. تشخیص لپاره مختلف لابراتواري ټسټونه شته، لکه ریپیډ بایوپسي، کلچر، یوریا بریډ ټیسټ، یوریا ټیسټ، چې دا مختلف ټسټونه دي. چې د یوریا بریډ ټیسټ هم پکې شته. دا ټول مختلف ټسټونه دي. دې له علاوه چې موږ کولی شو چې تشخیص کړو چې د هغوی په واسطه د میکروب یا ایچ پیلوري شتونوالی او نه شتونوالی ثابت کیږي. د معدې د میکروب د تداوي لپاره څو ډوله معیاري نسخې شته، چې د هغوی څخه یو عمومي نسخه یې په لاندې ډول ده: لینسوپرازول پلس، اموکسیسیلین پلس، کلاریترومیسین. دغه هغه نسخه ده کوم چې د معدې د میکروب د تداوي لپاره معیاري نسخه ده. ذکر شوی نسخه په ډېر لوړ فیصدي د معدې میکروب د منځه وړي، او که چیرې ذکر شوی د معدې میکروب تداوي نشي د ژوند تر پایه خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. له دې خطره تداوي اړینه یا ضروري ده. پورته ذکر شوی نسخه باید د ډاکټر په مشوره استعمال شي، ځکه هغه خلک چې د پښتورګي او یعنې مشکلات لري کېدای شي دوا ورته معادل او تبدیل شي. هغه خلک چې د پښتورګي مشکل ولري کېدای شي د پښتورګو درد ورڅخه څو چنده کړي، خو د دوا د استعمال په وخت کې باید روزانه پریمان اوبه وڅښي تر څو پښتورګي ته یې زیان تاوان ضرور ونه رسېږي یا ضرر ورته ونه رسېږي. پورته ذکر شوي نسخه د 7 یا 14 ورځو لپاره استعمال کېږي، خو 14 ورځې یې ښه دي. پورته درې قلمي دوا د معدې لپاره ښه کفایت کوي. بعضې ډاکټران شته د دې لپاره چې نسخه نور هم ور درنه کړي د ویټامینونو تقویه دواګانې او داسې نور په بغل کې ورسره ورکوي. اوس یې راځو پرهیز ته، چې څنګه کولی شو د دې څخه چې پرهیز وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه ځان وساتو. هغه خلک چې د معدې تکلیف ولري د لاندې شیانو څخه باید پرهیز وکړي. اول هغه دواګانې چې پر معدې ښه نه لګېږي، لکه د درد دواګانې اسپرین، بروفین باید زیاتره استفاده ونه شي. دوم د سګرټو څښلو څخه باید ځان وساتي. دریم د تشویش او ذهني فشارونو څخه باید ځان لرې وساتي. څلورم د زیات غوړ او تیزابي شیانو څخه باید ځان وساتي. پنځم د مرچکو، اچارو، چکنیو د استعمال څخه باید ځان وساتي. شپږم په مناسب مقدار باید هر وخت خواړه وخوري، نه لږ نه ډېر، متوسط مقدار. او آخري رومي، مالټې، نارنج او زیاته مالګه باید استعمال نه کړي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ، او د نورو طبي ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ. د الله په امان.